یو بادشاہ تیر شوی دی مامون دا غزویو دا مامون یو زویو علی نومیو علی ابن مامون دیر زیاد کل انسانو دا علی دیر خشته و شازاده بادشاہ دیر خشته کل مزیدار او ډېر خوش اخلاق او اخلاق ډېر مزیدارو چې چا سره به ناست و خلک به ورسره په ناسته خوشحالېدل تنګېدل به نه بد اخلاقه سړي سره په ناسته خلک تنګېږي خوش اخلاقه سره نه تنګېږي او هر وخت به یې په دې مخ مسکا وه او هوښیار ډېر زیات و عاقل چې کله به میلمانه رالل نو پلار به دته وي اله راشه علي د میلمنو سره کېنه دومره هوښیار و چې میلمانه به متاثر شو یاره دا علي خو ډېر قابل سړی دی او که د پلار نه پس دی په تخت کېناست حکومت به ډېر ښه چلی د رنګ نه خشته ښکلې قد و قامت نه مزېدار خلکو به ورته یوسف زمان وی د زمانې یوسف لکه یوسف علیہ السلام له الله حسن ورکړو نو دته وی یوسف زمان وی د خپل زمانه یوسف دومره خشتو اخلاق ناستا پاستا خبر خلکو سره خياري او په خبرو وی دومره فصیح انسانو چې خبرې به کول خلکو له به خبرو فن ورکو دومره مزیدار الګ او د پلار ډیر زیات خوخو داسې بچی چې هغه خيار می او داسې بچی چې خشتم وي او داسې بچی چې هغه قلمن می اخلاقی وي د پلار خبرم مني تابعدار می د پلار ډیر زیات خوخي پلار ته مامون ته یو ځل درستخان اولګي د دنیا خوراکونه متکی خو دیش ډوډۍ اولګي اوګي خوراکونه چې اولګیدل فروټ جوسونه میوه هر قسمه غوښه په مختلفو قسمونو کې خاودې شوې نو پلار فورا نوکر ته وی علي څه شو وی سیف په کمره کې دی ورشه आवाज کوت ما سره ډوډۍ وخوري پلار به بي زوی نه ډوډۍ نه خوړه دومره خواخو علي ته وی چې بابا دې غواړي روټه وی چې زه خو موړې ما بابا ته مو وی چې د روټه ته مې ضرورت نشته شوق مې نشته او زه موړې نوکر راغی بادشاہ ته وی چې خو چې زه روټه نه خورم او موړم تاسو خپل روټه خورئ ورشه علي ته وایا که ډوډۍ نه خوري دا مخ خو دې راته لګو خایا کنه اسه خو کې نه کنه دومره خوخ فورا نوکر لاړو علي ته وی چې بادشاہ سلامت وي چې که ډوډۍ نه خوري او موړې اسه راشه مونږ سره کې نه دا مخ خو به دې وینم کنه مخ خو دې راته وخایا زه را منډه کړې ها راغی پلار سره کېناست روټه باغل ډیره خوړه د معمولی غوښتا خوړه موړو پلار ورته خوشاله او مسکی کېده چې کله روټه نه فارغ شو نو لا د ځان له خپل محل جوړ کړو د دجلې د دریاب د پاسه ځان له خشته محل جوړ کړو کله یو خاص دریاب دی دجلې د دریاب د پاسه ځان له خپل محل جوړ کړو او داسې محل یو خوبودی بل خوابوټی دی خو داسې ځای کې هم جوړ کړو چې شارع عام وه لویه لار و د خلکو د بازار نه به خلک تاجران په دې لاره پوخانو او ګلو چیلو ته نو دی وی چې داسې مني چې د ځان له تنهم چې د دلته کې دا خلک تیریږي چې دام اینما په لاره څوک دي څوک نه دي سوداګر دي قافلې دي دام سړي له خوان ورکوي کنه ګوري بعض خلک د سړک ته روزي او ګوري چې دا خلک په لاره تیریږي ماشومانو لم خوان ورکوي او چې د خلکو خبرې م لګي اورما تنهایی کې بس نوکر سره ناسته پلان نه چې کله فارغ شو نو دی راغی خپل محله نوکرانو ته وی ګرمي می شوې د سخته ګرمي وا پکې ایر کنډیشن خوونه اله شابه یخو بنوړه یخو به ولا را پیدا کړی را ویلې پاغي ولمبل پدانه وبواله له او فورا خشتخ کولی جامع واچولې او کیناس لارې ته ګوري د لارې تماشا کوي او د وبو شرارو ته وګي خوده دي قافلې تیریږي په دې لار ورا تیریږي او دی وتخیخ ناسته یو مزدور په دې لار روانو یو سړی غریب بالکل شلیدلو جامو والا
جامې شلیدلې وې. دا مزدور راغی او د دې محل سره خوا کې د اوبو په دې غاړه ودرېده. دا علي ورته ګوري چې خدایه داس الک څوک دی چې دلته ودرېده، چې وی قتل په دې ګرمه ګرمۍ کې د ځان نه غټ څادر راتاو کړی دی. دی خو پوه شو چې دا خو د غټ څادر ودې نه دي، زمونږ خو ګرمي کېږي په یخ اوبو مې ولمبل، خو معلومیږي دا چې د دې خوار بل څادر نه رشته دی نه، غټ څادر ته ودې هغې ته هم ټوټې لګېدلې دي. چې وی قتل نو کمیس پرتوب ته هم غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي، او چې لاندې وله خپو ته مو کتل نو خپو کې د غریب سرمن پرته ده، د ټوټو سرمن. لکه ډېر تاسو به کتلي پخوا به زمونږ په دې وطن کې دا بعضې خلک وو، دا مزدوران غریبانان، نو دوی به سپلی په خپو کړی وې، که مو خیال وو د بروزې د پاسه به یې پې داسې یو تار ګیولی و. غریبي به وکړه، ما ته یاد دي د بروزې نه به یې داسې یو 2 تسمې جوړې کړې وې، هغه به یې پې ګیولې وې. دقسې پړې په دې سرمن تړلې و، غریب پکې خپه درنه کړې وه، او چې هغې د خپې سرمن ته یې مقتله سپلی ته نو هغې ته هم ټوټې لګېدلې وې. نو یې ډېر زیات خپه شو، او دته نوکرانو فورن فروټ موټول او مخامې ورته کېښودل. دې خپل فروټ ته هم ګوري، خپلو جامو ته هم ګوري، خپل محل ته هم ګوري، خپل شان ته هم ګوري، او هغې مزدور ته هم ګوري. مزدور څه چل وکړه؟ په سر یې شکری وه، خو چې کېناسته نو شکری کوزه کړه، نو یو څه یې واغېسته. نو د شکری نه د مزدورۍ چې کوم رمبې وه هغه رمبې یې ترې راوویسته، او دریاب په غاړه باندې کېناسته، هغه رمبې یې لاول ځان له ووینځه، هغه یې واپس په شکری کې کېښوده، او بیا یې لاس او خپې د خټو ډکو، لاسونه یې هم ځان له ووینځل او خپې هم ځان له ووینځلې. نو چې دا ارسې وکړله، څادر یې کوز که، نو بیا یې د هغه شکری نه یو لیپاپه راوویسته، هغه لیپاپه کې سړه ډوډۍ وه او مالګه وه. هغه سړه ټوکړۍ راوویستله او مالګه یې راوویسته، هغه ډوډۍ به یې اوبو کې منډله چې دا ډوډۍ نرمه پسته شي، او مالګې سره به یې یو ځای کوله او چک به یې تېوه. بیا به یې ډوډۍ په اوبو کې ومنډله چې پسته شي، نو مالګې سره به یې چوکه کړه، نو چک به یې تېوه. نو چې هغه وړه غوندې ډوډۍ خلاصه کړه، نو الحمدلله یا خدایا ستا په دې نعمت زه ډېر زیات شکر ګزار یم. الله ډېر لوی شکر خدای چې تا ډوډۍ راکړه، شکر دی خدای چې تا زه موړ کړم، او زه ستا ډېر زیات شکر ګزار یم. علي وایي چې دا خبره مې واورېده، پړه مې ودرزه شو. اوهو دې شکر پسه کوي، د جامو ته وګوره، د دې په دې ګرمۍ کې د غټ څادر ته وګوره، د ټوټو والا کمیس او د سوټو والا پرتوب ته وګوره، او دغه سرمن ته وګوره چې د خپې د ګرمۍ د وجې نه غریب د خپې لاندې چې خپې مې ونه سوځي، سرمن یې ښې ده په ټوکړی تړلې ده، په تار یې تړلې ده، او د خپو ته دغه ډوډۍ او مالګې سره وچه ډوډۍ په اوبو کې خوشته وه، او دې څه وایي؟ یا الله شکر دی، الحمدلله چې خدای ډوډۍ دې راکړه. الله او بیا څه چل وکړه؟ بیا یې دا چل وکړه چې هغه غټ څادر یې سر ته واچو، او غریب د هغه سیند په غاړه باندې پرېوته وده شو سملاس. چې دا مزدوري ګوره احسان کار نه دی، ډېر ګران کار دی. علي وایي چې دغه سړي ته مې وکتل، دی مزدور ته، نو ځان ته هغه څادر واچو، دی پرېوت وده شو، او زه ورته دقسې اوس حیران یم چې یا خدایه زما دې ټاټ پاټ ته وګوره، دې دولت ته وګوره، دقه مزدور غریب ته ګوره، او دې په هغې کې څومره شکر ګزار دی، او دې ګرمۍ کې دله خوب څنګه وردي چې د خوبه پاڅېده، نو دریاب له ورغې نو اودس یې وکړه، نو پاسې 2 رکعته مونځ یې وکړه، نو د مانځه نه پسې الله ته لاس اوچت کړ، نو بیا وایي یا الله ستا ډېره شکریه، الله ستا ډېر لوی حمد او مهرباني چې پروردګاره ماله دې خوب موقع راکړه، او دس مې وکړو، مونځ مې درته وکړو. علي نوکر ته ورشه دا مزدور ځان سره راوخېجه وبره، او دا شکری مو ته وایي رمبې دم ځان سره راوخېجي. نوکر
نوکر پولیس والا ورمنډه کړې. هغه مزدور ته وایي چې شهزاده صاحب دې غواړي، نیک دې غواړي، بادشاه زوی علي زر راځه. هغه وی علي په ما څه کوي، زما هغه سره څه کار دی، زه خپل کار به کوي، زه مرزو سړی ما. وی خامخا دې غواړي که نه دې په زور دې بوزو. څنګه به نه دی، بادشاه زوی دې غواړي ته نه ور دی. خلین یو آیات وت عصا ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. الله وی ډیر کرتبا یو شی تا ته خنخ کاری خوا بدل بهتري. ټیک ده چې دا شیخ ما ته خنخ کاری د بادشاه دی دربار ته ورتل ممکن ده چې دا ماله بهتري. ماشکره په سر کړه او نیغ دربار ته وخته. چې وخته نو بادشاه دوی وته دغه ځای کېنه. نو چې کېنو وی لکه مزدوری وی او مزدوری کې وی او صاحب مزدوری کو. ولی مزدوری کې وی صاحب د خپل محتاج هم ډوډۍ ته او زما یوه مور د چیغا شله د پخپو باندې او یو می خور د چې پستر ګړنده ده. مور می شله ده او خور می پستر ګړنده ده. نو هغه خواران محتاج ریزه د هغوی کفیلې ما د هغوی کفاله کومه. نو دقه مزدوري کوم او چې څو ګټم نو هغوی له یو سم. علي ورته وایي چې هر کله ستا مور او خور تا ته محتاج دی او د هغوی کفیلې نو دا اوس ته ځان له ولې ډوډۍ وخوړه. بیا خو په کار دا وه چې تلې وه هغوی سره یو ځای دې ډوډۍ خوړلې وه. هغوی دې پرېښودله اوس ځان له دې ډوډۍ وخوړه. وی اوږې ومه ډېره زیات مزدوري مې وکړه اوږې ومه او هغوی سره مې ځکه ډوډۍ ونه خوړه چې هغوی دروازې روجې نیسي. دې وخت کې هغوی خوراک نه کوي. ماښام به که خیر روجه ماتئ او زه به د خپلې خور او مور سره یو ځای روجه ماتو. بیا ورته علي وی ښه دا راته ووایه چې ستا ډیوټي څه ده او کار دې څه دی. ډیوټي دې څه ده او کار دې څه دی. وی ډیوټي خو مې دا ده چې زه سهار نه روزم او د مازدیګره پورې مزدوري کوم، خټې لوټې کوم، دیوالونه جوړوم، ډیوټي کوم، دا مې خپله مزدوري ده. او مازدیګر نه پس سکے مازدیګر نه پس الله ته عبادت کو، خپل مالک راضی کو. وی خوب می تاولی ده کن دغه می خوبو نو په دې خوب ستا کار کیږي په دې خوب او ورته سوی او ته وی چې دا قبر د تیارو سوچ کوي د دنیا خوبونه نه کوي. بیا که دلته می خوب وکړو نو قبر کې به خوب تریخي بیا به نه راځي. او که دلته می خوب اونکا روړه می وکړله نو انشاءالله چې قبر کې به ډېر خوب را لراشي. دلته چې څوک خوبونه کوي قبر کې به ویښې خوب به نه ورځي. او چې دلته کې می خوب اونکو ویښه می تېره کړه نو انشاءالله چې خدای به وي ډېر ستړی راغلی دی دنیا کې خوب ډېر کم کړی دی پرېږې دی فرشتو ته به چې دی په دې قبر کې اوږد خوب وکړي. نم کنوم العروس. بادشاه دوی حیران شو. وی ته چې دا مالګه وخوړه اوچه ډوډۍ تا د الله شکریا ادا کړه وي او وی دا ولې دا خو ډېر معمولي شی دی. او وی دا خو معمولي شی نه دی، خېټه مړه شوه که نه، خدای سلسله پیدا کړې ما او ماله خدای ډوډۍ راکړه. او وی ګوره بادشاه سلامت تا ته خو پته نه لګي ته خو په دې محل کې ناست ډېر خلک داسې دي چې د هغوی دقه ډوډۍ هم نشته. ډېر خلک داسې دي چې په لاسو خپو رنځوران دي، زما خپله مور شله ده. او ډېر خلک داسې دي چې په سترګو ړانده دي. او ډېر خلک داسې دي چې په اندابونو مریضان دي. الحمدلله ماله خدای سترګې روغې راکړې، الحمدلله ماله خپې خدای روغې راکړې دي، الحمدلله ماله خدای خوله روغه راکړې ده. که زه د مور په شانتې وم بیا به مې څه کول.
که زه د دې خور په شانتې وړوندوم بیا به مې څه کول. دا د خدای حمد نه دی چې زه وله خدای روغ پیدا کړم چې د هغوی خدمت وکړم او د هغوی په سبب د جنت ته ورسم. علي نوکر ته ویدلي و 15,000 درهم ورکا دې مزدور له 5,000 درهم. هغه زمانه کې 15,000 درهم داسې و لکه چې اوس ولې 15 لکه نه او 6 لکه روپۍ ورکړي. فوراً هغه 15,000 درهم راوړل. وی دا والا وی په دې څوکم وی دا به دې پکار شي. وی دې ته زما ضرورت نشته ایس حاجت مې دې پیسو ته نشته. علي ورته وی وی که ستا ورته حاجت نشته نو زما خو ورته حاجت شته که زما دپاره یې واله زما به ثواب وشي زه به خوشحاله شم. ځکه ستا ورته حاجت نه و ته پرې نه خوشحالېږې نو ما خوشحاله که زما دپاره یې واله. بیا ورته ویلي مزدور ته وی دعا راته وکړه. مزدور ورته وی چې تا په ما غلط شوې دوا خو خلک د نیکانو نه غواړي خطا شوې را باندې زه خو نیک سړی نه یم چې ته ما نه دوا غواړې. ورته وی ښځه نصیحت خو راته وکړه که نه. وی نصیحت درته وکړم. وی وی بادشاه سلامت وی ته چې کلم په سفر ځې تیاری والا کې که نه کې. او دا آیت وی فذکر څنګه دی فإن الذکر تنفع المؤمنین. وی زه نصیحت ته کوم مسلمان ته به فایده ورسوي. وی ته چې کله په سفر دی نو سفر له تیاری کې که نه کې. وی بالکل د شپې نه ورته تیاری کوم او سار نور کله ناوخته پاسم او چې کله په سفر ځم وختي پاسم خوبم پریدم او هغې دپاره تیاری کومه. نو وی علي د آخرت او د قبر خو ډېر لوی سفر دی هغې له یې څومره تیاری وکړو هغې له څومره وختي پاسېدی. په دې خبره پوه شوې هغې له څونه وختي پاسېدی چې په سفر دی خو وختي پاسې صبح سویرې وختي پاسې. نو د قبر ډېر لوی سفر دی انتهایی سفر دی محشر میدان تا حشر میدان تا. نو تا دی سفر له څومره وختي پاسې دی چې لږ غوندې سفر کې هغې له خو وختي پاسې چې ډېر اوږد سفر یې ډېر وختي پاسې. د ایرپورټ ته چې کله د عمرې والا یا څوک ځي که نه نو دی تا هغه ایرپورټ والا وي چې کم از کم 6 غنټې مخکې راشه یا 4 غنټې مخکې انټرنیشنل فلایټ له خو به خامخا راځي. ګورئ نو چې لرې سفري نو بیا به د جاز د تلو نه 6 غنټې او 4 غنټې ایرپورټ ته ځان مخکې رسې جاز رانه لاړ نشي. هسې نه هغه کاونټر هغه چې کم دی ټکټونه ورکوي ارانه بند نشي. هلکه کاغذونو کې غلطي وي چې دومره ټیم خو چې خو پکې ټیک کم که نه. ګوره څونه سوچ د سړي سره پروت دی دومره اوږد سفر باندې ته روانې او په دې دومره اوږد او لوی سفر کې تا هغې له څه تیاري وکړه او چې دې اوږد سفر له روانې خو وختي پاسې نو دې له څومره وختي پاسې دی. بس چې دا خبره وکړه د دې علي زړه یو ټک نارې کړه چې خدای پاکه دا څنګه نصیحت یې راته وکړو. وی تا ته زه 3 نصیحتونه کوم 3 خبرې. یو دا چې د قبر ډېره خطرناکه تیاره ده داسې تیاره ده چې د خپل لاس پر ته پکې ورې نه ښکاري. واقعي د شپې تیاره کې خو بنده بیا هم ځان له څه چل مل وکړي نو د قبر تیاره کې به څه کوې چې نه لاس له قولی شي نه خپله قولی شي او من لس منو یو ټن خاورې ده یو خوا پرتي په ټنونو د نخي طرف ته پرتي یو ټنونو یو خوام دیوال بل خوام دې خوام اخوام لاندې مبرم خاوره ده او هغه ډېر عزتمن بچي او عزتمن پلار او وروڼه ادنه ټول واپس راشي او چې کم کټ کې وړي همدنه واپس راوړي او چې کم پوزې درته لاندې پروت و او پوزې هم درته لاندې په قبر کې ناچي هم اوسنډې ودنه واپس راوړي ټول دله واپس رالل. وی دغه لوی سفر د قبر د تیارو غم وکړه هغې له غم وکړه دا سوچ وکړه. دا یو نصیحت
او دویم نصیحت دا دی چې په سفر ځې نو سفر کې خلک لري سفر کې یوازې نه زیریږي نو ځان له د سفر ملګری پیدا کا وی دا اوس خو یو دوا راته وکړه کنه وی خدایا د دې علي دنیا سره مینه کمه کا او الله د خپل ځان سره ول مینه پیدا کا نمبر 1 او نمبر 2 یا الله دا هغه عمل توفیق ورکه چې ته په خوشالېږي او یا الله خاتمه په داسې وخت کې وکړه چې ته راضي او هو دا خو ډېر بهترین دعا ده د دنیا سره مینه ختمه کا کمه کا او ځان سره مینه پیدا کا دا کمال دی او خدای داسې عمل توفیق ورکړه چې په کوم عمل ته خوشالېږي نو چې الله د بنده نه خوشالي دینه غټ غنیمت بلشتا او خدای داسې وخت کې ملکا چې هغه وختونو کې تر دنه راضي چې ته خوشاله وی دا اوس ما پرې دا وخت مې ډېر ضایع شي چې زم مزدور ته وی خزا وی نور څه نه غواړي وی دقه غواړم چې ما نور ماپ کړي زوزم وی په مخه دی ښه مزدور چې لاړ نو علي خپل نوکران کینول وی زما د درستخان ته وګوره او د مزدور هغه اوچې ډوډۍ ته وګوره د هغه شکر ته وګوره او زمونږ د ناشکرو ته وګوره زمونږ د ټاټ پاټ ته وګوره د هغه جامو ته وګوره زمونږ د جشن ته وګوره د هغې سپلو ته ګوره زمونږ زندګۍ ته وګوره د هغه ژوند ته وګوره او د هغه شکر ته وګوره زمونږ ناشکرۍ ته وګوره د هغه صبر ته وګوره او زمونږ د نخرو ته ګوره فورا چې کوم د کتابخانې د هغه انچارج د کتابخانې ناظم د کتابونو هغه وی مال راوغواړی هغه یې وله راوغوښته چې راویې غوښته ورته وی ورشه او مالا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کتاب راوړه دغه حالات راته بیان کا نو چې کتاب یې پورته کولاو که ورته وی دې د کتاب د عمر صاحب په حالاتو کې یو حالت راته ووایه هغه وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل وبس کلی یخې اوبه وله چا راوړې نو چې اوبې سترګو ته خولې ته اوچتې کړلې او یخې وې نو اوښکې ترې روانې شوې نو هغه اوښکې اوبو کې پرېوتې د هغې اوبو نه ګوټ کوي چې کومو اوبو کې د حضرت عمر فاروق اوښکې پرتې دي او نوکر ورته وایي وی امیر المؤمنین ولې جاړې دې اوبو ته وی جالم په دې چې هسې نه د قیامت پر ورځ خدای پاک د دې اوبو تپوس رانه ونه کړي وی نه کنه د دې تپوس به دنه خدای نه کوي ته چې الله پیدا کړی نعمت به درکوي دې وجه نه خو یې به فري پیدا کړی مفت پیدا کړی چې دې ته د انسان ضرورت دی وی ښه نو جړه په بله وجه م راځي په بله وجه م راځي هغه دا چې د محشر میدان کې ممکن د اوبو لیکن قبر ته چې لاړ شم نو هلته اوبه نشته هلته نیر نشته هلته نه څښا اوبه شته نه خوږې اوبه شته نه ترسکونې ترخې اوبه مالګیجه نشته او نه صفا اوبه شته دلته خو ماله خدای اوبه راکوي وی ښه دا کتاب بند که اوسه اله ما لره دې نه پس د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله کتاب راواله چې هغه کتاب یې راواغېسته او هغه ورته کوله وکړو د عمر ابن عبدالعزیز حالات هم ورته رامخکې شو چې عمر ابن عبدالعزیز کله بادشاه د بادشاه نه مخکې به هغه د زرګونو روپو یو جوړه اغوستله زرګونو روپو ډېر قیمتي جوړې اچولې یو ځل یو مولانا صاحب ورته وی او دې ګورنر و صاحب د مدینې شریفې ګورنر و ورته وی صاحب ډېر زیات اسراف کې په دې جامو کې وی مولانا صاحب دا خبره ستا د خولې نه ووته که د بل چا د خولې نه وتې وه نو ما به ورسره کتلي خو آینده دپاره دا خبره ونه کړي ګنې سر به دې په ځمکه پروت وي دومره د ټاټ باد جون خو چې کله بادشاه شو یو ځل د جمعې منزله راته مقتدیان ناستی او بادشاه لیټ راووته چې راووته داسې رپېده نو چې په منبر کېناسته نو مقتدیان ورته بیا وروسته وزیرانو وی حضرت ولې ناجوړی بیمارې لیټ راووتې وی نه زما دقه یوه جوړه ده دا رانه خیرنه شوې وه او د جمعې مونږ د صفا جامې پکاري نو زه غسلخانې ته ننوتم او دا جامې مې ځان له ووینځلې
دا مې صفا کړلې، لنګ مې وو نو بار ووتم، نو دا مې رپولې چې دا به اوچی شي نو وابه چوم، دې کې وخت نا وخته کېده نو لمدې جامې مې واچولې نو تاسو لره ووتم. تاخیر په دیو شو چې دا لمې جوړه انزله او ربم ځکه چې جامې مې یخې چولې دي. یو دل کور ناستو لور ته وایي اے فلان کې بچې اوبه راوړه، لیټ شوه، بیا آواز ورکه اے فلان کې لورې اوبه راوړه، هغې جواب ورنکو، دریم ځل آواز ورکو اوبه راونړې. نو ښځې ته وایي وی فاطمې وی دغه حال دی د دې زمانې د لوڼو، درې ځله مې چغې ورته ووالې او ما لې اوبه راونړې. نو ښځې ورته وی بربنډه دله راشي، د هغې دقه یو جوړه جامې دی او پرتوګ یې شلېدلی دی، کوټه کې ناسته له ځان له پرتوګ ګنډي، چې وګنډي پرتوګ نو بیا به اوبه راوالي تاله به یې راوړي. چې دا حالت یې ورته بیان که علي ته، نور پې اور بل شو. وی خد سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا په تابعینو کې یو ډېر لوی محدث تیر شوی دی د حدیث استاد، وی د هغه حالات راته را مخکې کا چې د هغه باب یې کوله وکړو. اسوي سعید ابن مسیب وی یا الله چې د کجورې د اډوکې په چوپېدو مړی دی نو څه خبره، یا الله چې د کجورې د اډوکې په چوپېدو مړی دی نو څه خبره، ولې ټټې ته او بولو ته به مې اډواجت نه راته او ستا د پیغمبر حدیثو کې بار وخت لګیو. اوس خو اودس ماتې راشي نو لاړ شم بول وکړم نو بیا اودس کوم نو ډېر وخت مې ضایع شي. او زما وروڼو علماو قسم دی د علم دپاره ډېرې لویې قربانۍ ورکړي دي. ما بېګا د امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو حالات وکتو، حیران شوم. امام ابو یوسف رحمت الله علیه زوی مړ شو، ماشوم زوی مړ شو، ټیم داسې و چې هلته کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس شروع و، د هغه درس شروع و او دلته کې د زوی د جنازې ټیم دی. نو شاګرد ته وی مهرباني وکړه دما د زوی واله او دې مقبرې ته اوس تر د جنازه وکړه او زم د امام ابو حنیفه درس را نه قضا کیږي. حیران شوم، یا خدایا. امام محمد رحمت الله علیه دا زموږ د امام صاحب شاګردانو کې یو شاګرد دی، د هغه متعلقه د هغه یو ځل یو انګریز د هغه کتاب دی هغه وکته، جامع صغیر د هغه کتاب یې وکته انګریز، هغه وی دا ستاسو رکوټ محمد دی او دونه دین خدمت یې کړی دی نو غټ محمد بم څنګه. سعید ابن مسیب وی بولو چې ډوډۍ وخورم او بوس کم بولو ته ضرورت شي، منډه کم او دس مات کم وخت ضایع شو او دس کوم وخت ضایع شو بیا راځم، او چې لوی دس ماتې له صحرا ته ځم او راځم او دس کوم بیا وخت ضایع کېږي. ارمان چې د اډوکي د کجوري د اډوکي په چوپولو مې ژوند تېرېدی چې او دس ماتې ته رکوټې او لوی ته مې اډواجت نه راتلی. چې دا خبرې واورېدې که نه علي نو هغه لایبرری والا ته وی کتابخانې والا ته دا کتابونه لري بند کا. د عبدالله ابن مبارک او د نور علماء واقعات متبیان کړل، وی دا بند کا د کتابخانې لا او شاګردانو ته وی هغه نوکرانو ته وی زه زما د خپل سردار ملاقات لازم، ما پس څوک مه راځئ، هېڅ څوک چې ما پسې رانشي. دروازې بند کړې، هغوی ته لاړل، د هغوی دا خیال و چې ګنې سردار نه مراد دی خپل بادشاه پلار مراد کوي او پلار له جوړ ځي. نیغ د محل نه ووته او په دریاب دجله کشتۍ ته وخته او پورې غاړه لاړ، فرات ته لاړ، فرات ښار ته، او چې هلته څنګه لاړ هلته خپلې جامې مامې بدلې کړلې او دجله یو ډېر لوی ښار دی، هغې ښار ته لاړ او هلته مزدوري شروع کړه. بس ته ډېر جون مې په ټاټ او پاټ کې تیر کا، ډېر جون مې په عیش و عشرت کې تیر کا، ډېر جون مې په خوشحالۍ کې تیر کا. ما ته چې مزدور کمه خبره کړې وه چې زه نو سفر له ځان سره مرګرې بوزه، قبر کې به یوازې پروت دی او ډېره سخته تیاره ده پکې، ځان سره ګورې رڼا یو سا، نو باقي د رڼا غم کوم او د مرګري غم کوم. مزدوري شروع کړه، اقا مزدوری چې کمه مزدوری هغه مزدور کولا،
خودی خود بادشاہ په غیږ کې د بادشاہ غیږ کې وخت تیر کړی نیازبین دی. نیازبین سړی کار کم ځای کولی شي، نیازبین سړی غوټه کم ځای اوچتولی شي، نیازبین بنده کار کم ځای کولی شي. نورو غریب په دې کې نه جوړه شو او شپه به کم ځای کوله او پلار ورپسې ونښته. د پلار خو محبوب زوی و، هغه نوکران او پولیس والا په دې وطنونو کې او کوڅو کې سر کړل چې شاه علي را پیدا کې. چرته لاړ او یو پسې ګرځي، پلار په سترګو جاړي، یا خدای زما بچی مانه کم خوا لاړ. داسې بچی لکه د علي په شان بچی. یوسف ثانی دویم نمبر یوسف د زمانه امانه لاړ روک شو، کم خوا لاړ. نوکران دوی تاسو نه چرته لاړ؟ نه یو خبر خو مونږ ته وی د خپل سردار لازم، مونږ یې تاله راځي. خدای کم خوا لاړ سړی لیونی شو که روغ دی. پولیس ګرځي خو د ټول ځان بدل کړی دی، مزدوري کوي. نو په مزدور د چا کم ځای ګمان راځي چې دا د بادشاه زوی دی. او بیا 4-5 ورځې کې شکل لاړ ودوړېده، بیا څوک چېرته پیژني. او جمعات کې به شپې کولې، نه جوړه شو غریب. ځان له څه په هغه مزدورۍ کې علاج معالجه مو کړله خو جوړ نه شو. نو چې کله جمعات کې پروت دی او ساعت یې خیجي که نه، یو سړی ورسره خوا کې پروت دی. وی ځوانه څه چل دی در باندې؟ وی مرمه دا یو ګوته مې ده او دا یو کاغذ دی، دا به مهرباني وکړې د دې وخت حاکم چې کم دی د دې کلي هغه له ورکه بس. نو دا به خامخا رسی. او دا خبره وکړه وفات شو. جماعت کې غریب پروت دی، قالین نشته په جماعت کې، په جماعت کې پرش نشته، په خاورو یا په گیا باندې پروت دی او مړ پروت دی. څوک شتم نه ده غریب. هغه ګوته یې یوړله، هغه کاغذ یې انغښت یوړو، حاکم له یوړو. چې حاکم وکت او یلکه دا ګوته خو صرف د بادشاه د زامنو سره بل چا سره نی. هغې خو پیژندله دا ګوته خو صرف بادشاه سره او د بادشاه زامنو سره، بل چا سره خو دا ګوته کیدی نشي. ودرېږه معلومات کوم. بادشاه ته فوراً اطلاع ورسوله چې حضرت ستاسو دقسې یو سړي راله ګوته راوړو، کاغذ یې راوړو، دا ګوته تاسو وګورئ. وی دا خو د علي ګوته ده. کوم ځای دی علي؟ وی پلانکي جومات کې پروت دی. بادشاه په منډه راچې وکړه، زوی مړ پروت و، مړ پروت دی. زوی اوچت که الله، زوی ورته څه لیکلي دي؟ ماشاءالله. پلار ته ناشنا نصیحت کوي، وی بابا په دې آیت غور وکړه. مرګ نه پس ورته وی بابا په دې آیت کې فکر وکړه، غور پکې وکړه. الله وی ان ربک لبالمرصاد. الله چې سکه کوا 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 اے انسانا، خو الله درته په تاک کې ناست دی، په لاره درته ناست دی، بل خواته نشي تللی. لبالمرصاد لکه یو سړی په لاره باندې رواني که نه او د پولیس ناکهبندي لګېدلي، په هغه ناکهبندي خامخا تېرېږي. ان ربک لبالمرصاد. بنده چې څه دي په دنیا کې خوښۍ کوه، کبر کې کوه، اجازت ته رته. اجازت دا مانا چې خدای درته وایي نه چې مه کوه، خو که کې منې کوي دم ته نه. لس پې در کړي دي، قتلم کې اجازت درته نشته، خو منې کوي دي نه په دنیا کې چې ګنې تا پسې قتل خوښ پې نه دی، خوشحاله نه دی، درته وایي چې مه کوه، خو که کې نو اختیار دی خپل دی. کبر کې اختیار دی خپل دی، په خوشحاله نیمه. زنا کې په خوشحاله نیم، په اختیار دی خپل دی. تو هر قسمه ګناه کې په دنیا کې کوا، اختیار دی خپل دی، خو خوشحاله په نیمه. خو ګورې د خدای ناقدر ته لګېدلې ده. دا ما معنا درته ان ربک لبالمرصاد. غالبا سورة فجر کې دی که کم ځای کې دی، رب العالمین درته ګورې تیار دی، تیار پریدی بده نه چې ورځي چې سدي کړي قبر کې به یک تنها پروت دی، ایسم نشته. بیا به څه کې ډېر ټاټ پاټ سره یې وړو، جنازه یې وله وکړه، شاهي قبرستان کې دفن کو، خښې کو. لیکن هغه په زړه هغه مزدور د قبر تیارې ټک ولګاو، د مزدور د قبر تیارې ولا پړه کې ټک ولګاو. نو سړی خو لاړه، کامیابی ته خو ورسېد. بالکل هغه مزدور چې کومه دعا کړې وه هغه دعا قبوله شوه، بالکل قبوله شوه چې یا الله
دوی ورته وکړله چې خدایه دنیا سره مینه ختمه کمه که او ځان سره مینه پیدا کا. نو ځان سره مینه پیدا شو، محل یې پرېښود. او یا الله هغه عمل دی واله چې ته پې خوشحالېږې، نو ګوره کم عمل یې ترې واخېسته. او یا الله داسې وخت کې وله مرګ ورکا چې کم وخت کې ته له ده نه راضي یې. نو جومات کې چې د سوځي او په مزدورۍ کې تیوځي، دا رضا شوه که نه شوه؟ په هغه مزدورۍ کې دی علي هغه سپوره ډوډۍ اوبو سره وخوړه چې مزدور یې لیدلې وه، او هغه مالګې سره یې وڅکله چې هغه مزدور یې پې لیدلې و. او پلار ته ناشنا نصیحت کوي. دی آیت کې ډېر لوی عجیبه خبره ده، ان ربک لبالمرصاد. دا خدای غټه ناکه درته لګي چې تېرېږي به نشي تېرېدی. ناکه بندو کې سړي دي که نه، نشي تېرېدی. بله لار هم نشي چې ته ورته بدله کړې. ناکه بندی باندې ځې او لټۍ به دی، بیا به څه کوې ورسره؟ الله ناکه لګېدلې ده د قبر. که چرته پاک وي او روغ وي، جنت ته به دی په قبر کې، جنت ته به دی. بیا نبی علیہ السلام فرمایي الله فرشتو ته حکم وکړي چې دله د جنت بستره تیاره کړي، د جنت رزق راوړي، د جنت سوړه ورته کولو کې، د جنت هواګانې ورته را چالو کې، او جنت ورته مخامخ کې جدي ورته ګوري. او که ناکه کې گیر شوي، او دا خو مجرم دی، لکه ته خو مجرمې په دې ناقه کې تا سره خو صاحبه هغه څیزونه دي چې هغه حکومت پاکستان منع کړي دي. ته خو مجرمې او تا سره خو هغه څه شی دی، هغه څیزونه پروهیبټډ بورډ چې تاسو ورته وایې، هغه خطرناک څیزونه دي چې حکومت منع کړي دي چې دا ټوپک به ځان سره، تا سره خو هغه ټوپک دی، تا سره خو هغه وسله ده. اوس به څه کې؟ بیا به الله په هغه فرشتې دی هلته کې په هغه ناکه کې ګیر کي، شابه د دوزخ بستره ورته واچوي، د دوزخ نه ورته سوړه کولاو کې چې ګرم بادونه وله راځي او بویونه وله راځي، ګرم بادونه. دا د قبر عذاب.